مبارک افغان کرکټر نوین الحق واده وکړ، خو دا چې ولې په پاکستان کې وکړ او میرمنه یې پاکستانۍ ده که افغانۍ، په دې باندې په دې ویډیو کې پوه شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپ اچوونکي نوین الحق په اړه نوی خبر ډیر جالب او حیرانونکی دی، او هغه دا چې نوموړي په پټه توګه واده ترسره کړی دی او ملي لوبغاړي یې له دې موضوع څخه نه دي خبر کړي. شور نیوز ته په رارسېدلي یوه پیغام کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط یادې خبري شبکې ته د نوین الحق د واده عکسونه او ویډیوګانې هم رالیږلي دي. شور نیوز د یاد خبر په هکله داسې لیکلي دي: د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي نوین الحق د واده مراسم اسلام آباد کې ترسره شول. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط شور نیوز ته ویلي دي چې دغه مراسم پرون ماښام چهارشنبه د اسلام آباد هوټل کې ترسره شول، چې سندرغاړی کرن خان هم پکې سندرې زمزمه کړي دي. سرچینې زیاته کړې چې نوین الحق میرمن افغانۍ ده. اوس پوښتنه دا ده چې نوین الحق ولې په پاکستان کې د خپل واده مراسم ترسره کړل او افغانستان یا کوم بل هیواد یې انتخاب نه کړ. لو نوموړي نه په دې کار باندې افغانان ډیر زیات خفه شول او وایي چې نوین الحق باید په چټلستان کې د واده مراسم نه وای ترسره کړي.